زه تاسو سره یو دوه وړې وړې ویډیوګانې د ښکته وطن چې زمونږ ځان زمونږ جګر زمونږ وجود دی د پښتنو د دغې سره شیر کوم بیا د سره خبرې کوم. هم که ته دا یو ویډیو ورونو او دا پسې والی بله ویډیو. د قیامت علامې دي په پاکستان کې او زمونږ په پښتنو باندې افغانانو پښتنو ورونو نن زه کولی شم چې څنګه بعضې خلکو زمونږ په افغانستان باندې خوشحالي خو ده زمونږ د تبعي او بربادۍ باندې خوشحالي خو ده زه کولی شم چې هغه شانې وکړم خو ما ته د خدای پاک دا جرأت نه راکوي ځکه چې ما همیشه دا خبره کړې چې زه په کابل او پېښور کې فرق نه وینم. زما ښکته ورونه زما دا خویندې چې نن په پېښور کې د وړو په کتارونو کې ودرېږي بېعزته کېږي سپین ږیري بېعزته کېږي ځوانان بېعزته کېږي دا زما ټول زما عزت دی. ما هلته وخت تېر کړی زه تاسې یو خبره کوم ما په کیمپ کې وخت نه دی تېر کړی په پاکستان کې نه ما راشن کارت اخیستی دی ما خپل کاروبار کړی دی په ښار کې مې وخت تېر کړی په کوواټ روډ باندې مې وخت تېر کړی ما چې کوم ځای کې وخت تېر کړی هغه میندې خویندې زه اوس هم یادوم ما ورسره داسې وخت تېر کړی او دا د وړو په کتارونو کې چې ولاړ دي دا ټول زموږ میندې خویندې زه ورته پاکه نظر ګورم زه به هېڅکله د دې په دې غم باندې خوشحالي ونه کړم ځکه چې ما همیشه د لرو بر افغان چغه والې د لرو برو پښتنو چغه مې والې. خو زه تاسې ته خبره کوم پښتنو ورونو افغانانو ورونو زما ښکته پښتنو ورونو 45 کاله زما په وطن کې جنګ روان دی 45 کاله د پاکستان د ریاست خبره کوو د پاکستان جرنیلان او کرنیلان او سیاستمدار زما په وطن کې دغه شانې لوبې کوي چې نن په دې پېښور کې زما خویندو میندو سره کېږي بمونه ما ته رالېږي زما د وطن بربادي غواړي زما د وطن تبعي غواړي زما وطن کې مکتب نه پرېږدي زما وطن کې شفاخانه نه پرېږدي زما وطن کې اسکول نه پرېږدي زما په وطن کې ملي اردو نه پرېږدي ټول یې راته تباه او برباد کړه. نن په دې باندې دا څه حال راغلی پخوا خو به څه ټیم لګېدو نن خو ټیم نه لګي دا ټول د افغانستان ازار دی خو کاشکې چې زما عام ولس عام پښتنو ته په دې کې زور نه رسېدی کاشکې دغه سیاستمدارو ته د دې زور ډېر رسېدی کاشکې دغه جرنیلانو کرنیلانو سره دا کارونه کېدی خو زما د عام ولس چې په پښتونخوا کې دی هغه کړېږي هغه غځورېږي هغه تباه کېږي. زما ښکته پښتنو ورونو موږ چې په دا چغې والې تاسو په دې فیسبوکونو موږ څه په زول چغې نه والو هلته اوزګارې زه 2 کاله کېږي 2 کاله مسلسل په دې فیسبوک لګیم او زه همیشه دا خبره کوم چې زما په خبرو کې تاسو یو 2 خبرې زما دروغ ثابت کړئ. زه درته وایم چې پاکستان ریاست پاکستان جرنیلان کرنیلان د اسرائیل دومره د اسلام دشمنان نه دي دومره د انسانیت دشمنان نه دي څومره چې دغه جرنیلان او کرنیلان دي. نن تاسې یو د وړو دومره محتاج هستئ صرف کال یو نیم کال وشو چې امریکې په تاسې پیسې بندي کړي 45 کاله وشو چې په افغانستان کې اور ورېږي اور په موږ باندې داسې حالت راغلی دی خو قسم په خدای چې ستاسې حالت ته موږ ته موږ په خپل حالت شکر ویستو چې دا تاسې باندې څه حال دی تاسې خو دا بعضې خو چې اټمي پاور دی او پاک فوج دی او لمبر ون ادارې دي او پاکستان کا مطلب کیا او لا اله ته نن وګوره چې نن څه حال دی تاسې د خویندو میندو څه حال دی او دا لوبه ولې کېږي پښتونخوا سره دا قصدن د سره دا لوبه کېږي پښتنو دا زما خبرې واورئ دا زما خیره که ما سره مخالفه مسله زما دا خبرې واورئ زما پښتنو ورونو په تا لږه راولي په تا تنده راولي په تا بېروزګاره کوي ته هر لوبه تا سره کوي څه دپاره کوي دې دپاره کوي چې ته بې جهادونو ته تیار شي چې ستا بچی وږی شو ته مجبور چې ته خودکشم وکړي ته مجبور چې ټوپک راوړې غلام وکړي ډاکه م ووې جنګ هم وکړي هر څه لوبه وکړي قصدن دا دې مجبوره کوي او زه د قسم خورم چې په دې ټوله لوبه کې چې دا نن په پښتونخوا یا په پاکستان کې وړه شاټ دي دا د جرنیلانو او کرنیلانو د دې بعضې سیاستمدارانو ورسره یو ځای دا لوبه ده او غواړي چې قصدن تا سره دا کار وکړي. زما ښکته پښتنو ورونو ما هېڅکله د نفرت خبرې نه دي کړي زما په خبرو تاسو ته دا ما حقیقتونه ویلې تاسو ته ما ویله چې دا یو جعلي ملک دی جعلي د دروغو ملک دی نن درته ثابت شو چې جعلي دی که نه دی نن وګوره چې ستاسې خویندې میندې ستاسې بچیانو سره ستاسې سپین ږیرو سره څه شی کېږي څه لوبه ورسره روانه ده او څه لوبه نوره ته به وګوري
نوره لوبې په تا باندې را روانې دي. جنګ په تا را روان دی، ولږه په تا را روانه ده، بېروزګاري په تا را روانه ده. څوک سعودي له منډې وایي، څوک یوروپ ته منډې وایي، څوک یو خوا منډې وایي، څوک بل خوا منډه وایي، او جنګ بیا ستا مخې ته راوړي او دهشتګر وایي په پښتونخوا کې دي. د دې دهشتګرو د خدای په خپې ماتې کړي. ولې دا ټک ناخوا نه وړي؟ هلته ولې دهشتګردي نه کوي چې همدلته ټیکه راغسې ده چې همدغه پښتونخوا کې به دا کار کوم، په افغانستان کې به هم دا کارونه کوم. ورونو دا یو پروګرام دی، منظم طریقې سره پروګرام دی. د ما ښکته پښتنو ورونو قسم درته خورم چې ما جړلي دي، که زه به راته دروغ یم، زه او د خدای رسي زه په همدې چوکۍ بېګا ناست وم او ما د پښتونخوا د خویندو میندو دا ویډیو کته. یعنې قسم مې درته خوړو چې د قسم حق تاسې په ما نه لرئ. یعنې دا ویډیو ما کته ایندا یې تا ګوره دا ما کته قسم دی چې ما ورته جړلي چې دا د پښتونخوا خویندې میندې چې د نور نه بل چا نه مخ نه ولیدلی، نن په کتارونو کې ودرېږي د وړو دپاره، بېعزته کېږي، توهین ورته کېږي. دا ټولې خبرې تاسو ته په دا فیسبوکونو ما کړي، ما در باندې غاړه خلاصه کړې ده. او تاسې بس یې مهربانه دلته راتلئ، یو بله ویډیو ده چې هغه هم ډېره درناکه ده، ډېره لږه نه ډېره درناکه ده. دا وګورئ، ښه دا وګورئ. صبر وکړه، یو بله ویډیو وه چې ما دا کړې وه. ودرېږه چا څه شوله، ده ما بله ویډیو وه، خو زه هغه ویډیو په ځای پرېږده. خبره دا ده چې د پښتنو ښکته پښتنو تاسې ته ویم، تاسې ته چې د عمران خان کله د صدراعظمۍ نه اخوا شو، تاسې ته مه ویل چې پی ټي ای او پی ټي ایم یو که یو، او عمران خان ته ویوه چې موږ دا ټک ناخوا نه وړو، موږ دلته په دې خپله خاوره ازادي غواړو، لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان. زور ستا او پښتونه. عمران خان یې د نویشتو په بستره کې په شفاخانه کې دله واچو، اعظم سواتي د هغې نه بربنډې کو، نور یې د نه هر څه ګډوډ کو. تا سره یو موقع وه، تا سره یو قدرت و، د ولس زور د الله زور دی. تا سره دومره زور و. ما راته ویل چې دغې وخت کې غږ وکړه چې ای منظور پښتونه، پی ټي ایم او پی ټي آی یو ځای د انقلاب چغې که، د ازادۍ چغې که، په دې انتخاباتو په دې وټونو ته مه غولېږه چې عمران خان به بیا ودرېږي او تا ته به وټونه وګټي او تا ته به ازادي راوړي او تا ته به ارزاني راوړي او ته به د کار والا شي. دا ټولې دوکې دي. دا پاکستان ما درته ویل چې دا د امریکې پراپرټي دی. نه کاغذونو کې ستاسې کور نه وي که نه، کورونه دغه شان دا کاغذونو کې د امریکې دی، او پنجاب ته په ټیکه ورکړی دی، او ته لګې نه خط پنجاب پسې اره ته وایي ورکېږه پټانه، ورکېږه پلانیه بسانیه، او ته ورپورې نښتې چې ته د ما ورور یې، ته د ما دا یې، ته د ما هغه یې. نن وکتو خپل حیثیت هم وکتو، نن وکتو حیثیت. موږ باندې 15 کاله دا لوبې کېږي او تاسې باندې نن راغلی ده. څه حالم دی، څه حالم دی ته وګورئ. نو خبره دا ده چې موږ هېڅکله د نفرت خبرې نه دي کړې زما پښتنو ورونو.